السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل ټولو افغانانو ته تسلیت وایم او زه واقعا نن نه پوهېږم زه بدبخته نن د چا غم تاسو سره وچاړم، د جبار قهرمان غم در سره وچاړم، که د رازق خان غم در سره وچاړم. جبار قهرمان یو داسې مشر، یو سپېڅلی مشر، یو روښان فکره انسان په وطن مین څنګه زموږ نه واغست. د رازق خان هغه افغان بچی چې په خپل هیواد مین و، عشق یې و افغانستان سره، بدبخت دشمن څو ځله حملې پې وکړې، خو د رازق خان حوصله یې هېڅ کمه نه کړه او واقعا ثابته کړه چې هغه په افغانستان مین و، عشق یې و او تر اخره وخته پورې د خپل وطن دفاع کوله. وایي سل دې عمره د سلو سر دې ممره. ماته نن داسې احساس کېږي لکه ټول افغانستان چې ژاړي، همداسې ده. زه نن د جمعې مبارکه ورځ هم ده، روژه په خوله یو سوال کوم د خپلو ټول افغانانو ځوانانو نه چې که رازق موږ نه لاړه شهید شو، نو د هغه میشن ژوندی وساته. هغه چې څنګه خپل وطن سره مینه وه او هغه مینه صرف د وطن سره نه وه، تاسو کتل هغه څنګه افغانانو سره مینه وه، هغه د ژبې د قوم د دې هغه دپاره هېڅ دا شاید اهمیت نه درلوده. دا واقعا مینه ده. نو راځئ د رازق خان دې میشن ته موږ ادامه ورکړو، راځئ خپل هر افغان سره مینه وکړو، احترام ورته ولرو، هر ژبې ته، هر قوم ته. او سبا ډېره مهمه ورځ ده، راځئ سبا هغه خلکو ته رایې ورکوئ چې واقعا تاسو پوهېږئ چې هغه به دې هېواد ته کار کوي او د خپل وطن دشمن ته دومره ویل غواړم چې زما هر افغان بچی رازق ده او خاورې به دې ډېر زر په سر شي. الله مل شي تل دې افغانستان